د کور او ښار جوړولو وزیر چې ولایتي مسؤلینو یې ملتیا کوله د خاص کونړ ولسوالۍ د کډوالو په ښارګوټي کې یې پر کډوالو د نمرو د ویش پر مهال د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل د اسلامي امارت د مسؤلینو اراده دا ده چې هیواد ته راستنې شوې کورنۍ د سرپناه څښتنانې کړي. افغانستان کې اوس واحد نظام موجود دی او مسلط نظام موجود دی، اسلامي نظام موجود دی. هر هغه مهاجر چې هغه افغانستان ته راشي د افغانستان تبع وي، موږ انشاءالله کوشش کوو چې په هر ځای کې وي چې هغه ته یوه ورځ ځمکه ورکړو 15 وي. تاسو تشویش مه نه کوئ، زموږ خبره چې څوک اوري هغه د ټول تشویش نه کوي. موږ په خپل ټول توان سره حاضر یو چې تاسو سره پوره همکاري وکړو. کونړ هم یو له هغه ولایتونو دی چې تر 10,000 زیاتې کورنۍ ورته تازه د پاکستان له هیواد څخه په جبر راستنې شوي دي. د دې ولایت مسؤلینو راستانه شوو کورنیو ته د ښه خدمت ډاډ ورکړ او هیواد ته راستانه شوو کورنیو وغوښتل چې د وطن په آبادۍ کې له هیڅ راز هلو ځلو ډډه ونه کړي. الله پاک دې موږ ته د خدمت کولو توفیق راکړي او د موږ مهاجرینو وروڼو ته دا وایو چې خپل د ملک په آبادۍ کې باید ملای وتړو، لاس سره ورکړو، خپل وطن ته راغلي یاست ښه راغلاست ورته وایو او د موږ وروڼه یاست. او دلته هم چې د کونړ ولایت ته څومره مهاجرین راغلي دي، دا د کونړ مخکیني انصار چې لري چې کوم مهاجرینو سره داسې یو چلند نه ده سوی چې خدای نخواسته څومره مو معلومات کړو هغه د دې د خفګان سبب ګرځېدلی، خپل وروڼه یې بللي دي. د یادولو وړ ده د خاص کونړ په ښارګوټي کې 1590 نمرې د کور او ښار جوړولو وزارت له لوري ډیزاین شوي او پر مستحقو کورنیو یې د ویشلو لړۍ پیل شوه.